ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا عزمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سخطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. أما بعد، زما عزت پندورونو، الله دې ستاسو راته قبول او منظور کړي. الله دې ستاسو په دې راتګ باندې دنیا کې هم سترګې یخې کړي، آخرت کې هم سترګې یخې کړي. زمونږ او تاسې د زندګۍ مقصد دنیا کې الله پاک راضي کول دي، هسې شپې تېرول نه دي. زمونږ او تاسې دنیا کې شپې قیام ډېر کم ده، د شمار شپې دې پوره کېږي. دنیا کې هر څوک مسافر ده. دنیا کې که غریب ده، که بادشاه ده، که امیر ده، که فقیر ده، که نارینه ده، که زنانه ده، د امتحان په میدان کې ولاړ ده. د امتحان پرچه ورسره ده، یا به کامیاب شي یا به ناکام شي. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله کریم فرمایي چې ما مرګ او ژوند د دې په خاطر پیدا کړی ده، لیبلوکم چې ستاسو زه امتحان واخلم. د امتحان ستانه کې ټول ولاړ یو. غریب د غربت په میدان ولاړ ده، مالدار د مالداري په میدان باندې ولاړ ده، او بادشاه د اقتدار په میدان باندې ولاړ ده. دا هر یو انسان به د قیامت پر ورځ باندې د الله په مخ کې بربند ودرېږي، الله ته به حساب ورکوي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. د قیامت پر ورځ باندې به د هر نعمت پوښتنه کېږي. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. هر خبره چې مونږ کوو دا کرام کاتبین لیکي. یو خبره ته نه پاتې کېږي، دا لیکي چې کوم میدان باندې عمل کو، زمکه باندې د قیامت په ورځ باندې به دا مونږ باندې شهیدي وایي، دا مونږ باندې ګواه جوړېږي. یومئذ تحدث اخبارها. بیا به د ځمکې خبرونه وایي. دا مسجد به قیامت کې مونږ باندې شهیدي وایي چې الله زه به دې مونږ باندې دې ګواه، دا ګروپونه، دا چتونه، دا ستنې، دا منبر چې الله ستا خبرې ته دا خلک ناستو، ستا د خبرې قدر یې کړې ده، ستا د خبرې عظمت یې زړه کې و، مونږ په دې باندې شهیدي وایو. یا الله د دې خلکو بخښنه وکړه. نو دې خاطر باندې یومئذ تحدث اخبارها، بیا به دا ټول خبرونه وایي. اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. که یو سره د ځمکې د خبرونو انکار وکړي، د کرامن کاتبون د خبرونو انکار وکړي، لیکونو انکار وکړي، نو الله پاک به په ژبه باندې مهر ولګي. اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم، راسونه به خبرې کوي. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، شهیدي به ورکوي هغه د کسب کړی ده. نو یو خبره نه پټېږي او نه پاتې کېږي، موقع به معلومېږي، ځای معلومېږي. د میدان په معاشر باندې به الله جلاله 15 پوښتنې کوي. وخت مې درکړی و، دا وخت دې څنګه تېر که؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ای زما بندگانو، ای تاسو دا ګمان ده چې تاسو ما بس پیدا کړي او بیا به ما ته نه راځئ؟ نه، الله وایي لکه به څنګه چې اول ځلې پیدا کړي دغسې بیا ما ته یو یو راځئ. ما سره مخ کېږئ، زه به تاسو سره به حساب کوم. وخت حساب به کېږي چې وخت یې څنګه تېر که. دا ډېره قیمتي سرمایه ده. وخت ضایع کول، وخت قیمتي کول او دغسې وخت خرابول. وخت ضایع کېږي په لهو لهب ټوکو باندې، او وخت قیمتي کېږي په دعوت او په عبادت سره، او وخت خرابېږي په رواجونو په بېدنۍ سره. د دې خاطر باندې دا وخت ډېره قیمتي ده.
د دې قیمتي سرمایې به الله موږ نه پوښتنه کوي چې وخت څنګه تیر کړ او تا په دې وخت کې څه وکړه. ځواني پوښتنه به کېږي 50 کاله 80 کاله 40 کاله ځواني مې درکړې وه، تا په دې ځوانۍ کې الله څومره راضي کړ. د قیامت په ورځ باندې به اووه قسمه کسان د عرش لاندې ولاړي، یو به هغه ځوان ولاړي چا چې ځوانۍ کې د الله عبادت کړې ده، چا چې په ځوانۍ کې د الله د حکمونو مطابق ژوند تېر کړی ده. دا ځواني و نشه د لیونتوبې چا چې خپله ځواني کنټرول کړه د الله د حکمونو مطابق تېره کړه، دا ځوان به د قیامت په ورځ باندې د عرش لاندې ولاړي. د ځوانۍ پوښتنه به کېږي څنګه تېره کړه. د علم باره کې به پوښتنه کېږي تا ته مې څومره علم درکړی و، نن الحمدلله عالم دې ته نه ویلی کېږي چې هغه بخاري او نور کتابونه ویلي، بلکې عالم هغه ته ویلی کېږي چې دا شوی دې باندې عمل وکړي. هر څوک د دې عالم د ننه چې دروغ ګناه ده دروغ ولې وایي، سود ګناه ده سود ولې کې، بد نظری ګناه ده بد نظری ولې کې، خیانت ګناه ده خیانت ولې کې، دغسې ظلم ګناه ده ظلم ولې کې. دا ټول علما دي چې د کومې خبرې علم ورته دا عالم ده. د دې پوښتنه به قیامت کې الله موږ د خپله خپلې چې تا دا علم تا درته مې علم درکړی او تا په دې باندې څونه عمل وکړه. درېیم څلورم به دا پوښتنه کېږي چې تا مال څنګه ګټه، د ګټلو منبر یې څنګه وه، کوم ځای کې وګاټه، د حلالو د حرامو تمیز یې به کړی او که نه و کړی، دې ګټلو کې د الله راضي کړی او که نه و راضي کړی. حدیث کې راځي الکاسب حبیب الله، دا ګټل مال حلال مال ګټل د یو رقم عبادت ته. 5 قسمه کسان باره کې راځي د الله پیغمبر فرمایي دا زمانه نه دي. یو پکې هغه څوک ده چې کوم انسان په خپل مال کې غش کوي، غش ګټ پکې کوي، رومیان ګړي بانجان ګړي پیاز ګړي وریجې ګړي لوبیا ګړي وغیره وغیره شان ګړي غنم ګړي، او دا ښه د پاسه کې ګړي او خراب د پاسه لاندې کې ګړي. دا که څومره تهجد گزار انسان ده دونه منځ گزار انسان ده، د الله پیغمبر د باره کې فیصله کړي دا زما د امت نه ده، دا به قیامت کې زما امت کې نه پاسېږي. لیس مني زمانه نه ده، دین خو به کې نشته زمانه نه ده. ځکه حدیث کې راځي چې ای خلکو واورئ په غلطه طریقه باندې رزق مه ګټئ، د مقدر نه زیات نه درکولی کېږي، مشقت هم ډېرېږي مقدر هم نه ډېرېږي، مقدر ډېرېږي مشقت نه ډېرېږي. په غلطه طریقه باندې رزق مه ګټئ. حدیث کې راځي د مشکات حدیث ته د رزق دروازه اوم اسمان کې ده او د عرش په خوا کې لګېدل ده او همیشه خلاصه ده. هر مخلوق ته هر زنده سر ته الله جله د خپل مزاج مطابق رزق ورته ورکوي. وهو الرزاق ذو القوة المتین ده، څنګه ده متین ده نه ماتېدونکی قدرت د الله ده طاقت ده. د دې خاطر باندې د مال پوښتنه به کېږي چې مال دې څنګه وګاټه. وایي څو کسانو سره د الله پاک سخته کینه ده، څو کسانو سره د الله نفرت ته، د الله ورسره کینه ده، د الله ورسره هغه کینه ده. یو پکې دام ده، یو دا ده اول انسان دا چې دا بد مزاجي بد اخلاقي شوم او ترشي، شوم ګرځېږي ترش ګرځېږي، بد مزاجي او بد اخلاقي. د دې انسان سره د الله پاک کینه ده، کینه د الله ورسره بغض د انسان سره. دا انسان د الله پاک نه خوښېږي چې کوم انسان بد اخلاقي او شومي او ترشي، د الله پاک کینه ده. یو هغه قسم دی که راځي چې د شپې د مړي په شانتې پروتي، د شپې د مړي په شانتې پروتي، نه منځونه کوي نه عبادت کوي، او بل بازار کې دی حدیث لفظ داسې ده چې بازار کې د خر په شان ترنباړې وهي او مالونه قسمونه باندې خرڅوي، مالونه په قسمونه باندې خرڅوي او بازار کې د خر په شان ترنباړې وهي. د دنیا په کار باندې ډېر ښه پوهېږي، آخرت کار باندې پوهېږي. د انسان د الله پاک زبردسته کینه او نفرت ته. دې خاطر باندې د مال پوښتنه به کېږي تا څنګه دې وګاټه، او بیا دې چې وګاټه مال کې ته آزاد دی زما مال ده چې څه شی ورباندې کوم بیا نه. د دې معنا دا ده یو سړی وایي دا ځان ما ته الله را کړی ده، دا خو زما خپل ځان دی چې چا ما سره څه کار ده، بېادبي دې ما بې ګناهونه کومه او که هر شی کوم د خلکو ما سره څه کار دی، ما خپل ځان را کړه. دا په ځان کې آزاد نه ده.
دا په خوله کې آزاد نه ده، دا په سترګو کې آزاد نه ده، دا په غوږونو کې آزاد نه ده، دا په قدمونو کې غلام ده، عبد ده، د الله بنده ده. موږ دا اقرار کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دې ته وایي دا اقرار د بندګۍ ده، دې ته وایي عبدیت. موږ د الله سره اقرار وکړو، موږ آزاد نه یو، چې سید عرض کې آزاد ده. خوله به د الله د حکم مطابق چلو، وګونه به د الله تعالی د حکم مطابق چلو. یو حدیث کې صفا حدیث ده، د حدیث راوي ابو هريره ده چې کوم انسان په وګونه باندې سندري ساده سرود اوري، دا به د قیامت په ورځ باندې په عام منظر کې به د وګونه ولیکل سکینه د کیږي او تشیږي به دسه به کیږي. او دا سم راځي چې کوم سترګ باندې د الله نافرمانی کوي، دغه سترګ به د قیامت په ورځ باندې په عام منظر کې د اور په سیخان باندې وځي او بیرته به جوړیږي ورته. دې خاطر باندې منګه دې کې سترګ کې آزاد نه یو، غوګونو کې آزاد نه یو. غوګونه باندې به هغه شیورو چې الله مونږ ته حلال کړی ده، په سترګو به هغه شیورو چې الله پاک مونږ ته حلال کړی ده، په قدمونو باندې به هغه د روانېږو چې کوم ځای کې مونږ ته الله قدمونو حلال کړي دي. نو څنګه چې په بدن کې آزاد نه یو، داسې په مال ګټلو کې آزاد نه یو. د مال په ګټلو کې به د الله د حکم مطابق خیال به ساتو چې د مال ګټلو کې مونږ د الله ناراضه نه شي، مونږ د الله خفه نه شي. دغسې په خرج کولو کې آزاد نه یو چې مونږ مالونه په رواجونو باندې لګو، مونږ مالونه په ګناهونو باندې خپل مال مې نه کړه، چا ما څه کړ ده. دا مال مونږ ته الله را کړی، دا صحت مونږ ته الله را کړی، دا ځواني مونږ ته الله را کړې ده، دا ژوند مونږ ته الله را کړی ده. مونږ الله پیدا کړیو، مونږ زمونږ او تاسو خالق او مالک الله ده. الله وای منها خلقناکم، اے زما بندگانو خاورې مې پیدا کړې، وفيها نعيدكم، بیا بیرته په خاور باندې باسم، ومنها نخرجكم تارة اخرى، او د قیامت په ورځ باندې بیرته د خاور نه اوباسم. اولم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعبدوني هذا صراط مستقیم. بیا د قیامت پر ورځ باندې الله وای مخ ته څه ودرو، پښتنه بدل کوم چې اے د آدم بچیا، آیا تا دا وعده باندې واخیسته چې ته به د شیطان تابعداري نه کوې؟ دا شیطان ستاسو دشمن ده، دا ستاسو د بابا دشمنو، دا ستاسو د نیکه دشمنو. ستاسو بابا جنت ته راوایسته، ستاسو مرجانه ته تکلیف ورساو، بی هوا ته تکلیف ورساو، هغه په هم منظر کې هغه ته دوکه ورته ورکړه، آدم علیه السلام ته دوکه ورته ورکړه. نو انه لکم عدو مبین، دا ستاسو دشمن ده، ستاسو د نیکه دشمن ده، ستاسو د پلار دشمنو. آیا تاسو د خبره ولې منله؟ د دشمن څوک مني؟ نو دا پوښتنه به الله قیامت کې موږ د خپل الله په خپله کوي. نو د مال کې آزاد نه یو، د مال پوښتنه به کېږي، د ګټلو پوښتنه به کېږي، د خرج کولو پوښتنه به کېږي، د وخت پوښتنه به کېږي. نو دې خاطر باندې د دنیا زندگی الله کریم فرمایي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه، خپل پیدایش هم وګورئ ای زما بندگانو. تاسو دوکه بچی شئ، تکبر ولې کوئ، لوی ولې کوئ، کبر ولې کوئ، اسمان ته خطې نه شئ، په ځمکه ننوتې نه شئ، الله نه تښتېدی نه شئ. تکبر ولې کوئ، لوی ولې کوئ؟ د خپل پیدایش انجام وګورئ، د خپل پیدایش انجام وګورئ. یو نطفه نه پیدا شوی، او نطفه نه علاوه ما وجود درکړه، ما اندامونه درکړه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے هغه انسان الله مونږ ته وګیله غوندې کوي، اے انسانه ته ما پیدا کړې، هغه رب کریم نه په دوکه کې ولې راغلی؟ هغه الله سره دوکه ولې کوې؟ هغه الله سره جنګونه ولې کوې؟ هغه د لوی الله نه فرمانی ولې کوې؟ الله کریم فرمایي تاسو به وګورئ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا ان موقنون. الله کریم فرمایي آیا تاسو به وګورئ اے مخاطبه ولو ترى تباغه وخت ګوري مجرمان، ولو ترى اذ المجرمون تاسو به قیامت کې مجرمان وګورئ. حدیث کې راځي د بخاری حدیث ته، ابو هريره د حدیث راوی ده، منتخب کې دا حدیث راوړی ده چې تاسو ظالمانو ته مه بخښیږئ، ظالمانو مالدار ته مه بخښیږئ،
د دو انجام به تاسو قیامت کې بیا وګورئ د دو انجام د دو چیغې به تاسو قیامت کې وګورئ چې دلته دو تعالی پاک کوم اجر ورکړی ده نو تعالی پاک کومه جزا ورته ورکوي ظالمانو ته مه پخسېږئ د دنیا مالدارانو ته مه پخسېږئ حدیث کې راځي که تاسو کې دوه صفات موجود وو نو تاسو به شاکرین هم یئ او تاسو به صابرین هم یئ دنیا کې به شاکرونو کې حسابېږئ او صابرونو کې به حسابېږئ د قیامت په ورځ باندې به لئن شکرتم لازیدنکم تاسو به شاکرین هم یئ او صابرین به ان الله مع الصابرین الصبر نصف الایمان صبر نیم ایمان ده بلکې پوره ایمان ده ادا د صابرونو ملګری ده که تاسو کې دوه صفات راغله هغه دوه صفات دا دي دنیا کې به مالداري په وجه باندې ځان نه کمو خلکو ته ګورې د مالدارانو ته به نه پخسېږي د مال د وجه نه به ځان نه کمو خلکو ته ګورې د دین د لحاظ نه به ځان نه اوچتو خلکو ته ګورې نو تا کې به د صابرونو صفت هم راشي او تا کې به د شاکرونو صفت هم راشي که ته په دنیا کې داسې ژوند تېرې د دنیا لحاظ سره مالدارانو ته ګورې او د دین لحاظ سره کمزورو ته ګورې چې دله خو زه ښې مونځ خو کومه نو ته به قیامت کې نه شاکر کې پاسېږي او نه صابر کې نه دنیا کې به زندگی ترخی او قیامت کې به زندگی ترخی قیامت کې به زندگی ترخی نو ځکه باید تاسو به وګورئ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم تاسو به قیامت کې مجرمان وګورئ الله کریم فرمایي تاسو به ټول قیامت کې مجرمان وګورئ یا پیغمبر ته خطاب ده یا ټول امت ته خطاب ده یا ټول انسانیت ته خطاب ده چې تاسو مجرمان وګورئ ناکسوا رؤوسهم سرونه به ټیټ نیولي ذلت ور باندې خوري ناکسوا رؤوسهم عند ربهم پنیز د پروردگار به سرونه ټیټ نیولي او شرمنده وي ناکسوا رؤوسهم عند ربهم دو بسوي ربنا اے زمون پالون کیا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا ان موقنون یا الله مونږ وکتل مونږ واوریدل جهنم ګورو میدان سخت ورځ ګورو میدان محشر ګورو د جهنم غرزار اورو دغه غرزار په وګور باندې اورو ګورو مونږ بیرته واپس کا نعمل صالحا مونږ به ډېر ښایسته عملونه وکړو مونږ به تا د راضي کولو کوشش وکړو مونږ به تا نافرماني نه کوو ان موقنون زمونږ اوس د خبر باندې یقین راغی چې دا ټول حق دی قیامت حق ده جهنم حق ده یا الله زمونږ اوس یقین راغی نو بیا به ورته الله کریم فرمایي دا ستاسو خبره ده لا تاسو تبلیغ والا درته کړله علما درته خبره کوله پیغمبران درغلي وو کتابونه مې نازل کړي وو قرآن مې نازل کړی وو جماعت په جماعت باندې اوازونه کېدله تاسو ته خبره کېدله آیا تاسو هغه خبره څه پند واخیسته آیا تاسو هغه خبره باندې څه عمل وکړه تاسو وایئ چې بیا به وایي چې کله الله پاک د دې انسان د جهنم امر وکړي چې دا انسان اعلان وشي چې دا انسان ونیسئ دا صفا حدیث پاک کې راځي مفهوم ده چې دې انسان په صفت 2 لکه فرشتې منډې کړي 2 لکه فرشتې بعضې کې راځي 4 لکه فرشتې پسې منډې کړي دا به کلک ونیسي زنځیرونه به کې واچي خوله کې او اعلان دې بیا کش کې وی به تړي او جهنم ته بیا روان کړي دا فرشتې به دې انسان ته وایي ای بدبخته انسانه علم یأتکم نذیر تا د چا په دنیا کې دا خبرې نه کولې چې جنت او جهنم دا حساب کتاب دا دو به څه وایي قالوا بلا قد جاءنا نذیر دا به اقرار وکړي چې دا قالوا بلا قد جاءنا نذیر دا خبرې موږ ته کېدلې موږ یې ویېدلو موږ ته جهنم خبرې کولې موږ ته علماو خبرې کولې تبلیغیان ورته خبرې کولې موږ دا ټول کوله قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا دا موږ دروغ ګڼلې دا فکذبنا دو ته موږ دروغ وایو دا اوزګار دي دا خلک له کاره وباسي دا خلک له پیسو وباسي دا خلک د تجارت وباسي دا خلک د سیاست نه وباسي دا خلک د حکومت نه وباسي دا اوزګار دي دو بل کار نه سره کلمه د مونږ ده کلمه د مونږ د دین د قرآن ده دو بل کار نه لري دا فکذبنا دا موږ دروغ ګڼلې فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. دا قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. دا ټول کې دي موږ په ښکاره ګمراهي کوو، دا موږ نه منلې. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. که چېرته موږ د الله خبر اورېدلی وی، موږ د تبلیغیانو خبر اورېدلی وی، موږ دې باندې یقین کړی وی، موږ دا قرآن اورېدلی وی، نو موږ دې باندې عمل کړی وی، دې نه پند اخیستلی وی، نن به موږ خاوندان د جهنم نه وو. یا الله افسوس به وکړي موږ به نن خاوندان د دې جهنم نه وی. هغه وخت کې به افسوس څه پیدا کوي، هغه وخت بیا چیرې څه پیدا کوي، هغه وخت بیا ارمان څه پیدا کوي چې دا یو میاشت به نه وي، 2 میاشتې به نه وي، 10 کاله به نه وي، 1000 کاله به نه وي، 1 میلیارډ کاله به نه وي. خالدین فیها ابدا، همیشه ناکامي، همیشه ذلت، همیشه خواري. آیا څه وشو موږ تاسو باندې چې هغه لوی مولا ناراضي کوو، هغه لوی مولا اطاعت نه کوو، د لږ خواهش په وجه باندې، د لږ مال په وجه باندې هغه لوی مولا خفه که، کریم بادشاه هم خفه که چې کریم بادشاه پیدا کړي وو. نو دې خاطر باندې دوه افسوس وکړي. بېشکه ان الذین آمنوا ان الذین یخشون ربهم، بېشکه هغه کسان چې الله نه یېرېږي، یخشون ربهم بالغیب، غیب باندې ایمان راوړی ده، لهم دو دپاره به اجر کبیر، لوی اجرونه وي، اجر عظیم، اجر عظیم به وي، اجر کبیر به وي. د دې خاطر باندې نو تبلیغ کې خلک موږ له کاره نه وباسو. تبلیغ یو پیغمبري منصب ده، په تبلیغ یو پیغمبري منصب ده، دا یو آسماني کار ده، دا یو عزتمن کار ده. د دې انسانانو تعلق د الله سره جوړیږي. تبلیغ د دې امت ذمہ داری ده. تبلیغ د دې لپاره پیدا شوی یو، را لېږلی شوی یو، انتخاب شوی یو او غوره شوی یو. دا مالونه پاتې کیږي، دا بلډینګونه پاتې کیږي، دا تجارتونه پاتې کیږي. هغه یو شاعر لیکلی دی، لوس راغلی دنیا ته، لوس به ځي الله ته، نن وي که سبا ته، مه کوه طلب د دنیا ګوره ځان به خوار کې. د دې خاطر باندې لوس راغلی دنیا ته، لوس به بېرته روان یو، نن ده که سبا ده. د اسمان ته په غور باندې ګورئ، داسې وخت به راشي بیا به د اسمان نه ګورو، داسې وخت به راشي بیا به د مسجد نه ګورو، داسې وخت به راشي بیا به د خپل بازار نه ګورو، د خپل بچیان به نه ګورو، د خپله ښځه به نه ګورو، د خپل کور به نه ګورو، د خپل جایداد به نه ګورو. سپین کفن کې به روان یو، تورو خاوره کې پراته یو، 1000 کاله به نه وي، 1 میلیارډ کاله به نه وي، همیشه زندګي ده. د دې خاطر باندې زمونو دا زندګي مونږ ته الله راکړې ده چې دې زندګۍ کې مونږ تاسو خپل مالک خپل الله راضي کو. نن دا یو موقع ده الله مونږ ته راکړې ده. وایي 5 شیان، د 5 نه مخکې حدیث کې راځي غنیمت وګڼئ. ژوند د مرګ نه، مرګ نه پس به هیڅ څه شی هم نه کېږي، دنیا سره تعلق ختم شي. نن دا یو موقع ده ژوند د مرګ نه، صحت د بیماری نه. یو سړی بیمار شي بیا نه مونځ کولی شي، نه روژه نیولی شي، نه تبلیغ کولی شي، نه تلاوت کولی شي، نه بیا بچیان خبره مني، نه بیا د دې انسان که د ټول دنیا سرمایه‌داري، خپل مال کې بیا وکالت نه چلیږي، خپل مال کې بیا قدرت نه چلیږي، خپل مال بیا خیاطولی نشي. بیا بچیان وایي چې دا معذور ده، د ده خبرې سالم العقل نه دي، د ده په وجه موږ خیراتونه نشو کولی، د ده بیا د وصیت نه قبلېږي. ولې؟ د ځواني ژوند د مرګ نه غنیمت، دغسې صحت د بیمارۍ نه غنیمت، دغسې مالداري د غریبۍ نه غنیمت. مالداري تبلیغ کولی شي، غریب ته ورکولی شي، زکات ورکولی شي، مسکین ته ورکولی شي، او داسې چې بیا غریب شي څه شی به ورته ورکړي. دغه دنیا دی، دنیا د آخرت نه غنیمت. دنیا کې هر څه کې دا موقع ده، دا یو موقع الله راکړې ده. بیا آخرت کې هېڅ شی هم نشي کولی. آخرت کې ډېر به چیغې وکړي. حدیث کې راځي، صفا حدیث ته، دا حدیث ابوهریره راوړی ده. دا فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو سړی دومره وژاړي، دومره به وژاړي، 1000 کاله به وژاړي، 2000 کاله به وژاړي، 3000 کاله به وژاړي، دومره به وژاړي چې د په اوښکو کې کښتۍ روانې شي، مګر بیا به آواز نه اوري. دنیا کې یو اوښکه توی کړه. وایي د بدبخته سړي 4 علامې دي: د سترګو وچوالی، د سر سخوالی
او لوی لوی امیدونه او حرص د دنیا شپه ورځ دنیا کې لګیایي شپه ورځ دنیا کې لګیایي نه آخرت په یاد ده نه مرګ په یاد ده الله کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو د الله نه ویریږئ داسې مرګ باندې ممړ کېږئ چې تاسو بیا سبا ارمان کوئ تاسو نه بیا الله پاک ناراضي نو دې خاطر باندې دا یو موقع الله پاک مونږ تاسو ته راکړې ده چې د دنیا زندگی د آخرت د غنیمت وګڼو دا یو موقع ده الله پاک د شپار فید راکړي دي نو دې دنیا کې هر څوک د امتحان په دوره کې ده دا درې د هلاکت نشي دي دینه بالکل ځان وساتئ دې ته ورنږدې کېږي ما بیا به ډېر افسوس ډېر ارمان او ډېر ژړا به وکړو نو تاسو ما مخکې حدیث بیان کړی و چې سترګو کې به اوښ کشتي روانه سي بیا به د اواز الله نه اوري بیا به 3000 کاله وژاړي بیا به 1000 کاله وژاړي 2000 کاله وژاړي 3000 کاله وژاړي د سترګو نه به وینې راوځي وینې کې به کشتۍ وګرځېږي بیا به الله اواز نه اوري بیا به 3000 کاله وژاړي سترګو نه بیا فیکونه نه وځي راوځي بیا به اواز نه اوري حتی چې دا ورته ویل شي چې تاسو کولی شئ تاسو لرې شئ یو تفصیل لیکلي ابن کثیر لیکلي چې لرې شئ یا کوشش شئ مه غاپئ سپیو 3000 کاله پس به اواز کړي چې مه غاپئ تاسو ډېر نافرماني په دنیا کې کړې وې نن زما ته ما واز کوئ لرې چیغې مه وهئ زمونو نن دنیا کې لږ وخت سترګې نه توی کړې الله به جهنم اور ته باندې آرام کړي وایي هغه سترګې چې د الله د ویرې نه عایشه به فرمایي چې ما د الله د پیغمبر د پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره ستا په امت کې به داسې څوک چې هغه د قیامت په ورځ باندې بې حساب الله جنت ته بوځي الله ورڅخه پوښتنه نه کوي الله ورڅخه حساب نه کوي هغه ورته وایي چې عایشې واوره زما هغه بندگان چې په تنهایی کې ناستي او خپل ګناهونه یادوي او د سترګو نه اوښکې روانوي په خپل ګناهونو پښیمانوي عایشې دا به د قیامت پر ورځ باندې دوسره به الله پاک حساب نه کوي دا به الله پاک بې حسابه جنت داخلوي په دې خاطر باندې زمونو نن د یو مقاله مونږ ته راکړې ده تبلیغ څه معنا تبلیغ عملي توبه ده تبلیغ عملي توبه ده د الله سره تعلق برابرول دي دا نه تبلیغ کې موږ خلکو نه ملنګان جوړو یا دنیا کار پې پرېږدو یا خپل بچانو محبت پې پرېږدو نه بچیان دې کوه تجارت دې کوه کاروبار دې کوه هر امر کوه د پیغمبر طریقه پکې کوه د خدای حکم پکې حاکم کا دنیا کې به کامیابی مرګ کې به کامیابی میدان محشر کې به کامیابی برزخ کې به کامیابی همیشه به کامیابی دنیا کې عزتمن مرګ کې عزتمن قیامت کې عزتمن د الله په مخ کې بل وړ مخسپین مخ ولاړې او خدای مګه چې دنیا کې دې وخت خراب تیر ک الله دې خوشاله نه ک الله دې راضي نه ک د ظالمانو عمر لنډي د فاسق او د فاجر سره عمر لنډي د عزت کمی د عمر کمی عزت کمی د خواهشات کمی ډېر خلک داسې چې خواهشاتو ګریب دي یو څوک دې تیریږي بیا په خپل خواهشات باندې پښیماني په خپل خواهشات باندې پښیماني یو ځای کې زمونږ تشکیل شو یو مشر سړی و هغه ته ویل چې امیر صاحب یو خبره ما ته کوله وایي چې امیر صاحب 4 کاله کېږي وایي زما په الله باندې قسمي زما 4 کاله کېږي چې ما 4 ودونه کړي دي زما 4 ودونه کړي دي یو عذاب الله باندې راوستله او زه تقریبا د 40 کالونو زما عمر کم ده زما عمر 40 کالونو عمر کم ده دا 4 کاله وشوله وایي زما په الله باندې قسمي ما خپل خسته ګوتې نه وروړي نو الله به مال درکې بیا به الله پاک داسې کې مال به نشي خوړی بچان بسته کې دې خاطر باندې د الله پاک قسم عذابونه دي اسوم نامه کې تمسره غه ماته شامل سي دواره تو کا مال څه دواره تو کما وای خدمه پرې خو طلاق مې ورته ورکړم مالې وځي ورته ورکړه وای و کاله کې چې واده مې کړی دا الله پاک مریض کړي ما او دې سم طلاق مې کړه نو دې خاطر باندې د دنیا کې کوم انسان د الله نه فرمانی وکي الله په وجود باندې فرض کی الله په اندامونو باندې فرض کی الله په دماغ باندې فرض کی الله قسم عذابونه نازلېږي دې خاطر باندې چې کوم انسان د دین مهنت کوي الله پاک په قران کې فرمایي چې کوم انسانان د دین مهنت کوي الله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چې کوم انسانان
د الله د دین لپاره مجاهدي کوي، تکلیفونه وباسي، قرباني کوي، لکه څنګه چې الله کریم تاسو راوستی. تاسو دا راتګ چې کوم دا وړوکی راتګ نه ده. امام غزالی لیکلی دی چې یو سفر د دین د احیا په خاطر باندې لکه څنګه چې الله کریم تاسو راوستی 1000 میاشتې یا 1000 کال راځي یا 1000 میاشتې راځي چې کور باندې روژه ونیسي، منځونه وکړي، دا یو سفر ته نه بهتر ده. 1000 میاشتې 1000 کاله دا څونه روح المانی تفسیر دا حدیث راوړی ده. عبدالله بن عباس دا حدیث نقل کړی ده چې سړی د الله په لاره کې یوه شپه خالي پیره وکړي، یوه شپه پیره وکړي، د 1000 کال عبادت نه بهتره ده. او هغه عبادت هغه کال چې 360 ورځې بیا یوه شپه په 1000 کال باندې برابرې، دا نو څومره نعمتونه، دا څومره ده. بل دا لیکلي دي امام غزالي صاحب لیکلي دي چې یو مجلس کې ناسته لکه تاسو چې الله پاک راوستي دې خاطر باندې یو سړی او یو مجلسونو کې ناسته. څنګه مجلسونو کې ناسته؟ د ګناه مجلسونو کې ناسته، د بېدینۍ مجلسونو کې ناسته، د ظلم مجلس کې ناسته، د فاسقانو د فاجرانو مجلس کې ناسته، اویا مجلسونو کې ناسته، تر اخره پورې ناسته. دغه نه یو نیک مجلس ته راغی، د الله د پیغمبر وینا ده چې دغه اویا مجلس ټولو ته الله پاک معاف کوي ورته. دا دونه کریم، دا تبلیغ دونه عظیم نعمت ته. دې خاطر باندې د نیکانو سره محبت حدیث پاک کې راځي چې الله پاک 3 شیان نصیب کړه، د دنیا او د آخرت نعمتونه ورته الله ورکړل. یو دا چې د غریبانو سره ناسته پاسته محبت. حدیث کې بل حدیث کې راځي چې خلکو غریبانو سره محبت کوي، غریبانو سره مینه کوي، دو سره ډېر لوی دولت ته د قیامت پر ورځ باندې به حدیث کې راځي. دا حدیث هم اورید ذکر کړی ده او په صدقات کې دا راوړی ده چې د قیامت پر ورځ باندې به غریبانان الله مخې ته راوغواړي، داسې وزر به د غریبانان ته الله کوي، الله یې کوي، داسې به راضي کوي لکه سړی چې مرور بچی به خلا کوي. ای زما بندګانو، تاسو ما دې لپاره غریبانان نه پیدا کړي چې ما ذلیله کړي وي، یا دې لپاره نه پیدا کړي چې ما هېر کړي وي. نن تاسو اعزاز ده، تاسو اکرام ده. د میدان محشر کې خوشي شئ چې تاسو چا څه کړي ځان جنت ته بوځئ. وایي که یو غریب ټول میدان محشر والا ځان سره جنت ته راولي، الله به ترې پوښتنه ونه کړي. او بیا ورته چې زما بندګانو تا ته به دا نمونه درکړي، دا مې درکړي، دا مې درکړي. حتی حدیث کې راځي تاسو غریبانو باندې خوراکونه کوئ، تاسو غریبانو سره مرستې کوئ، دوی سره ډېر لویه سرمایه ده. تاسو مساجدو کې منځونه ډېر زیات کوئ، مساجدو سره محبت ډېر کوئ. د قیامت په ورځ باندې به دا مساجد داسې ګرځېږي میدان محشر کې حدیث کې راځي لکه څنګه د ښاروالۍ موټر ګرځېږي یا د کوم موسسې موټر ګرځېږي یا د